أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. دي آيات كم څنګه چې دی بل آیات کې چې د قرض متعلق احکاماتو دي آیات کې چې دی هم د قرض متعلق احکامات دي. وإن كنتم على سفر الله پاک فرمایي چې تاسو په سفر کې یې ولم تجدوا کاتبا او تاسو نه مومئ کاتبا لیکونکی. مخکې مونږ وویل که نه چې کله د قرضي معاملې قرضیه معامله دې ولیکلی شي یو لیکونکی چې دی یو عادل انصافدار سړی دی هغه ولیکي. په دې کې الله پاک فرمایي تاسو په سفر کې او اوس په سفر کې چې دی د دین د قرضي معامله یې وکړه یعنې څه یې واخیستل پیسې دا سړي پاتې شي د قرضي معامله وه نو د دغې قرض لپاره تاسو اوس لیکونکی نه مومئ چې د هغې لپاره تاسو دستاویز ولیکئ نو فریحان مقبوضه بس رهن دې کېښودی شي قبض شده د هغې په بدله کې د اعتماد دپاره څه شی کېږي بل چې کومه قرضه د هغه پاتې شوه مثال په طور څه دې ترې واخیستل او د هغه قرضه پاتې شوه پیسې د بل پاتې شوې نو دا قرضه چې دی د دغې پیسو په بدله کې چې دی بل یو اعتمادي شی ورکړه مثال په طور سره زر ورکړه بل سره دې ستا سره څه شی و او تا هغه ورکړو چې دا زه سره په اعتماد کې کېږده چې کله ما ستا پیسې درکړې زما نه شی ماله څه کړې واپس راکړې ته وایي رهن او خو لیکن فریحان مقبوضه دغه رهن د په رهن کې خو به څه شی کېږي لیکن مقبوضه نه دې طرف ته اشاره ده چې دې کم کس ته دا ورکړي د اعتماد دپاره چې لکه دا شی کېږي چې ستا قرضه مې د کمې پورې نه درکړې زما دا شی به ستا سره پروت وي او هم تر دغه شان خلک کوي چې د چا نه څه قرضه مرضه رالي یا ناشنا څوک وي یا لکه وایي زما دا کالی به کې کېده یا زما دا شی به کې کېده او ما له پیسې راکړه قرضه نو د هغې نه چې کله ما ستا پیسې درکړې زما نه شی او مال نه لیکن فریحان مقبوضه کله چې دا شی په رهن کې ورکړو او کېښودو ورسره نو دغه مرتهن چې کوم دی چا سره چې کېښودی شي دې ته مرتهن وایي نو دغه دته دا اجازت نشته چې په دې شي کې خپل فایدې او منافع او پیدې ترې والي ځکه چې دا د اصل مالک ملکیت دی خو ده صرف د خپلې قرضې په بدله کې قرضې ترې اخیستې د هغې بدله کې ول دا شی ورکړو نو د دې شي نه به هغه پیدې رالي صرف په طور یو ځان سره پیسې په دومره پورې ایښودی چې یار زما شی ما ته میلاو شي زه چې دی دا شی بیا واپس ورکړم نور د هغې نه څه پیدې نشي اخیستلی لکه مثال په طور دا شی په مختلفو څیزونو کې کېدی شي که نه لکه ته د دې په بدله کې چې دی څه یو څاروی یا څه بل څه شی ایښودی شي چې د هغې نه پیدې حاصلېږي نو هغه پیدې چې دی هغه سړی ته هغه پیدې نشي حاصلولی یا غلام دې کېښودو یا بل څه شی دې کېښودو پخوا غلامانو نو اوس د هغې نه خپل خدمت هغه نشي اخیستی دا صرف د هغه قرضې په بدله کې دی صرف د هغې پورې چې اعتماد حاصل شي نو فریحان مقبوضه دغه رهن شده شي چې دی دغه مرتهن د چا سره چې ایښودی شي دی به ترې پیدې نه الي ځکه چې د ده ملکیت په دې باندې نه دی راغلی دا خو د اصل د مالک دی لیکن د ده سره یې د دغې شي د اعتماد دپاره ایښودی فإن امن بعضکم بعضا پس که چېرې اعتماد وکړو بعضو ستاسو نه په بعضو باندې یعنې که داسې وشوه چې په یو بل یو اعتماد و او د رهن یو کېنښودو نو دا هم جایز ده چې په بدله کې یو څه شی کېنښود یعنې یو انسان به بل اعتمادي قرضې ورته پاتې شي هلکه زما په تا اعتماد دی بس ماله یې سم مه راکوه بس چې کله نیټه پوره شوه زما پیسې به ماله څه کړې راکړې نه لیکل وشولو او نه یې ترې رهن کېښودی شو لیکن دا هم جایز دی فلیؤدي الذي اؤتمن امانته لیکن الله پاک فرمایي ادا دي کې هغه کس چې په چا باندې اعتماد کولی کېږي یعنې په هغه به اعتماد وکړو څه شی دی په بدله کې هم وانهغوستو او قرضه یې د خپله پرېښوده قرضه یې وله ورکړه نو بیا د هغه کس ته پکار دا دی چې د کوم کس باندې اعتماد کړی شی دی هغه په اعتماد وکړو نو امانته د دې خپل د امانت د هغه حق دې څه کړي هغه دې ادا کړي او وليتق الله ربه او ودېرېږي د خپل رب نه د خپل رب نه دې په دې ادا کولو کې وویرېږي ځکه چې هغه ته هېڅ هم نه دی اخیستی صرف هغه ورسره صفا معامله وکړه لکه زما د باندې اعتماد دی او دا شی چې زما هغه پیسې چې دی دا بیا راکړي په قلاره نو اوس چې هغه به اعتماد وکړو نو دی دې بیا د حق د هغه ادا کړي او وليتق الله ربه او د خپل رب نه دې په دې کې یېرېږي چې پوره دې ادا کړي چې بیا پکې څه کمۍ ونه کړي ځکه چې هغه ورسره نه څه لیکونکی څه وشو او بل څه اعتماد کې دې څه شی هم وانهغوستو او د خدای د رضا لپاره یې وله ورکړې او په دې اعتماد وکړو نو وليتق الله ربه نو دی دې هم د خپل رب نه یېرېږي خپل حق دې پوره بیا ادا کړي پای کې دې څه کمۍ نه کړي ولا تکتموا الشهادته او مه پټوئ تاسو ګواهي ولې چې یو نزاعي یا هر څه معامله شي لیکن که داسې د جګړې او غټه معامله او په هغې کې چې دی انسان ته ښه پوره معلومات وي یعنې هغه هر څه لیدلي او په ده باندې دا ګواهي راځي چې یاره جګړه د ده په ذریعې سره ختمېدی شي چې دی دا ګواهي ورکړي نو په کار دا ده چې دی دا ګواهي بلکې دا جایز هم نه دي د شرعي عذر نه علاوه نو الله پاک فرمایي ولا تکتبوا الشهادته تاسو څه کوئ ګواهي مه پټوئ دا ګواهي وکړئ چې هغه خپله خبره چې دی هغه ختمه شي
ومن یکتمها فانه آثم قلبه او چا چې پټه کړه ګواهي لره الله پاک فرمایي فانه آثم قلبه نو ګناهګار دی زړه ده معنی ده ګناهګار دی زړه ده دې دا مطلب ده نه چې د ژبه ګناهګار نه ده خو لیکن انسان صرف دا وایي په زړه کې دا راتلی شي چې یاره صرف ما خو په ژبه باندې ګواهي ورته کړه صرف زه د ژبې ګناهګار شوم الله پاک وویل فانه آثم قلبه دې طرف ته اشاره وکړه چې دا محض د ژبې ګناه نه دی بلکې دا د زړه ګناه هم دی ځکه چې دا اراده چې اول د په خوله کې دا سړی څه وایي د دې اراده اول په زړه کې پیدا کېږي په زړه کې یو اراده پیدا شي وروسته بیا سړی په خوله وایي نو د پټېدو دا اراده چې کړې وه نو دا د زړه کړې وه نو ځکه د دې خولې پټې کړو الله پاک فرمایي فانه آثم قلبه د ده دا زړه څه دی ګناهګار دی یعنې یوازې د ژبې ګناه نه دی بلکې زړه پکې هم ګناهګار دی چا چې ګواهي پټه کړه او والله بما تعملون علیم او الله پاک تاسو چې څه کوئ علیم الله پاک په هغې باندې علم لرونکی ذات دی نو چې ته علم لرونکی ذات دی نو که تاسو څه ظاهري څه شی پټ کړئ نو د الله پاک نه خو نه پټېږي نو الله پاک ته په دې باندې علم دی لهذا ګواهي څه دی مه پټوئ یاد کې صرف دوه د خبرې بیان شوې یو مضمون پکې ده چې رهن چې دی د اعتماد دپاره رهن کېښودل صحیح دي د قرضې په بدله کې او که چېرې په چا باندې اعتماد وي نو هغه دې رهن که کښېنږدي نو بیا یې اعتماد والا کس چې دی هغه دې حواله کړي دویم پکې دا مضمون چې ګواهي څه ده دا پټه نه کړی شي او ګواهي چې دی په هر صورت څه دی بیان کړلی شي لله ما فی السماوات و ما فی الارض د الله پاک دپاره دي ما فی السماوات څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض څه چې په ځمکو کې دي د الله پاک دپاره دي په ملکیت یعنې د الله پاک ملکیت دی په څه چې په اسمانونو کې دننه مخلوق دی څه چې په ځمکه کې مخلوق دی څومره مخلوقات چې دي دا د الله پاک په ملکیت کې دي او څنګه چې د ځمکه او اسمانونه د الله پاک ملکیت دي یوازې دا نه چې دې کې دننه څه دي د الله پاک ملکیت دي بلکې د ځمکه او اسمانونه هم د الله پاک ملکیت دي نو څه چې په دې کې دي هغه هم د الله پاک ملکیت دي او ملکیت دته الله پاک مالک دی مالک دې ته وایي چې په خپل شیزونو کې چې دی څنګه تصرف کوي یو شی د چا څه کېږي نه هغه یې مالک وي نو هغه لرې اختیار یې کار څنګه لري نو دغه رنګې دا څه چې دي دا د الله پاک دي د الله پاک اختیار دی چې څه چې دی چې په دې کې دا د چا سره مرضي نه چلېږي د الله پاک څرنګه چې دی چا سره څه فیصله کوي کوي وان تبدوا ما فی انفسکم الله پاک به وایي که چېرې تاسو ظاهر کوئ څه چې ستاسو په زړونو کې دي ما فی انفسکم څه چې ستاسو په نفسونو کې دي څه چې ستاسو په زړونو کې دي که تاسو ظاهر کوئ او تخفوه یا تاسو پټ کړئ هغې لره یحاسبکم به الله الله پاک به ستاسو څه کوي محاسبه به ستاسو سره کوي حساب به کوي د هغې ستاسو سره لکه الله پاک فرمایي یعنې ستاسو په زړه کې چې یو څه خبره ده نو که تاسو هغې لره ظاهره کوئ مثال په طور یو خبره ده کفره کلمه ده او هغه دې په ژبه باندې وي د کفر کلمه دي په ژبه باندې وي یا حسد او تکبر د پکې دننه دی لیکن په ژبه دې ظاهر کو نو که دا دې ظاهر کو او تخفو یا پټ دې کو حسد دی تکبر دی پټ دې ساتو یا چې دی د کفر کلمه دې په زړه کې ساتله نو یحاسبکم به الله نو په هر صورت الله پاک به څه کوي د دې حساب کوي یعنې که یو کار پټ وکړي او که په ښکاره یې وکړي په هر صورت کې چې دی الله پاک به څه کوي د دې حساب کوي دې کې دوه تفسیره دي یو تفسیر دا دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه او نور بعض مفسرین دي هغو فرمایي چې دا وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله دا د مخکې آیات تکمیله ده یعنې په دې باندې دا د مخکې آیات تکمیله وشوه ځکه چې د مخکې آیات کې الله پاک فرمایلو چې ولا تکتبوا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه چې ګواهي مه پټوئ نو په دې کې الله پاک وفرمایي د دې نه هغوی مراد دغه ګواهي ده وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم به الله یعنې که تاسو دا ګواهي ښکاره کوئ تاسو ته د معاملې پته ده او ګواهي پکې ورکوئ هم د دې الله پاک به ستاسو سره دې حساب کوي او که پټه یې کوي هم څه د دې به الله پاک ستاسو سره څه کوي حساب کوي لیکن دویم تفسیر چونکې د قرآن مجید د الفاظ چې دی دا عام دي په دې کې عموم دی ځکه چې په دې کې د ګواهۍ څه تذکره په دې آیت کې نه ده راغلې او د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مشهور قول هم دا دی چې دا عام دی یعنې دا هر شي ته شامل دی یا که هغه عبادات وي که هغه معاملات وي که هغه د عقیدې سره تعلق لري یعنې که ایمان دی یا د عقیدې څه خبرې دي هر څه چې دي په دې کې هر څه داخل دي وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه په دې کې هر څه داخل دي یعنې هر هغه شی چې هغه تاسو پټوئ یا هر هغه شی چې هغه تاسو ښکاره کوئ یحاسبکم به الله په دې به ستاسو سره الله پاک څه کوي حساب کوي لکه یو شی خو دې ظاهر کړو یو شی چې دی هغه دې په زړه کې پټه اراده لکه دې کې دا هم راځي چې د زړه کې دې د ګناه یوه اراده کړې پخته اراده دې کړې د ګناه چې دا اراده به کومه یا خو بیا د څه وجې چې دی یعنې که تا ته قدرت حاصل شو طاقت دې وموندو نو دومره پخته اراده دې د ګناه کړې ده که دې قدرت ومومو په زړه کې خو دې پټه کړې لیکن که طاقت ته میلاو شو هغه ګناه کوې هم نو دا هم چې دی په دې کې دغه راځي او کله کله ده خو په زړه کې اراده کړې پخته د ګناه لیکن د څه وجې چې دی هغه ګناه ونه کړی شي یعنې څه وجه راشي هغه ګناه دی ونه کړي لیکن ده خو خپله اراده کړي نو هغه هم په دې کې داخل دی چې الله پاک پر دې څه کوي حساب به د دغې ارادې
څنګه چې حدیث کې راځي، حدیث مفهوم دا دی چې الله پاک چې دی قیامت پر ورځ چې دی خپل بنده ته به رانږدېږي او الله پاک به ورته وایي چې پلانی پلانی ګناه دې کړی پلانی یادوي به ورته دی به ورته اقرار کوي چې دا ما کړي دي. الله پاک به وایي چې ما په تا باندې په دنیا کې پردې غورځولې، په آخرت کې مې باندې څه دي پردې غورځولې دي. نو په دې کې دا راځي، لیکن په دې کې دا یوه خبره ده چې نبي علیه السلام بل حدیث دی چې هغه شی چې په نفسونو کې پیدا شي، یعنې په زړه کې څه اراده پیدا شي او انسان پې چې دی مفهوم یې دا دی او انسان پې خبرې نه کړي یا عملا یې هغه کار نه کړی، په زړه کې د یو شي اراده راله لیکن هغه شی ظاهر نه کړو، په خوله باندې هم ظاهر نه کړو او عملا یې هم کار ونه کړو. نبي علیه السلام وایي چې د هغې حساب به نه کولی کېږي، یعنې هغه معاف دی زما امت ته. نو اوس په دې آیت کې خو ظاهره کې دا راځي چې په دې خو په محاسبه کېږي، الله پاک پر دې حساب ولي چې په زړه کې څه راشي. او هلته نبي علیه السلام وایي چې په زړه کې څه راللو او په هغې څه وسوسه راله او په هغې باندې انسان خبرې ونه کړي، یعنې خوله یې پرې ونه چلوله او یا عملا یې کار ونه کړو، نو هغه معاف دي. نو د هغې نه مراد دا دی د قرآن مجید دې آیت کې چې دا کوم محاسبه به کېږي، یعنې د هغې وسوسو محاسبه به کېږي چې انسان هغه اختیاري راولي، یعنې په خپل قصد سره چې دی یو ګناه تصور راولي او په اختیار سره یو غیر اختیاري زړه ته راشي، بس انسان پوه نه وي او هر چا ته راځي غیر اختیاري یو شی راځي، غیر اختیاري یو شی وځي، هغه نو بلکې د آیات نه مراد هغه ګناهونه او هغه وسوسې دي چې په اختیار سړی راولي، یعنې د اختیاري سړی سوچ کوي او د ګناه اراده هم وکړي او په خپله باندې ځان ته دا سوچ راولي او ښه مضبوطه اراده وکړي، نو د دې به الله پاک حساب ولي. او په حدیث کې چې کوم راغلی چې الله پاک چې دی معاف کوي دغه وسوسې، نو د هغې نه مراد هغه وسوسې او هغه خیالات دي چې هغه انسان ته غیر اختیاري راځي، انسان په اختیار کې نه خو بس په زړه کې خبره راشي او د په قصد باندې نه راوستي، نو د هغې چې دی حساب به نه کولی کېږي. او دغه وجه ده چې دا آیات چې دی دا دواړو معنو ته شامل دی، یعنې ظاهري که چېرته په قصد باندې په اختیار باندې چې دی یو ګناه خیال راغلی او که په غیر اختیاري راغلی، نو په دې آیات کې خو دا عموم دی که نه. نو د صحابو ته چې کله دا آیات نازل شو نو صحابو ډېر په غم کې وغورځېدل چې که دا د زړه په غیر اختیاري چې دی اختیاري خیالاتو او وسوسو باندې هم الله پاک حساب کوي زموږ سره، نو بیا خو څوک نجات نشي موندلی. صحابو ته به د هر څه ډېر غم پرېوتو، په دې کې هغوی انتهایي په غم کې پرېوتل چې دا د هر شي حساب کولی کېږي، نو غیر اختیاري خو زړه ته ډېر خیالات راځي خو بیا خو نجات نشته، بس ټول به چې دی رانیوی کېږو. د دې نبي علیه السلام ته دا تذکره وکړه، نبي علیه السلام ته یې وفرمیل چې زموږ داسې لکه دا آیات زموږ په زړه کې چې دی دا خبر راځي. نو نبي علیه السلام ورته په هغه وخت کې صرف دا وویل چې کله د الله پاک یو حکم نازلېږي نو تاسو وایئ چې سمعنا واطعنا، چې بس مونږه واورېدو واطعنا او مونږه یعنې د حکم متعلق ودوي چې بس مونږ واورېدو او اطعنا مونږ پرې عمل وکړو. تاسو دا لفظ استعمالوئ سمعنا واطعنا، دا لفظ استعمالوئ. نو چې کله دا دغه وکړو شکایت وکړو نو نبي علیه السلام ورته دا ووي، نو چې کله د دې صحابو چې دی سمعنا واطعنا دا لفظ شروع کړو نو الله پاک په هغې باندې بیا بل آیت راولېږو مخکې به راشي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله پاک یو نفس نه دی مکلف کړی د هغې په طاقت باندې. نو اوس دا خو په طاقت کې نه که دا غیر اختیاري دا وسوسې او خیالات دا خو د انسان په طاقت او په قدرت کې نه، نو بیا چې د آیت نازل شو صحابو ډېر غم فکر و، بیا وروسته چې د نبي علیه السلام چې ورته دغه خبره وکړه نو هغو به دا وي او مخکې بیا په هغې باندې آیت راغی چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هغه به انشاءالله بیا وایي. او تخفوه یحاسبکم بالله، نو خلاصه ده چې آیات چې دی هغه عام دی اختیاري او غیر اختیاري ته، لیکن د حدیث کې دا راغلی دي او یا د مخکې آیات کې بیا دا نازل شوی دی چې حدیث کې دا چې کوم هغه غیر اختیاري، د حدیث نه مراد هغه چې غیر اختیاري خیالات او وسوسې زړه ته راشي چې انسان په اختیار کې دی، د الله پاک په د هغې حساب نه دی، یعنې په هغې باندې انسان ګناهګار نه دی. او هغه خیالات او وسوسې چې انسان یې قصدن په خپله باندې په خیال کې راولي او بیا په هغې باندې پخته اراده وي، نو دغې وسوسو او دغې خیالاتو چې د الله پاک پر دې محاسبه او حساب د انسان نه دی. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، الله پاک وایي فیغفر لمن یشاء، یعنې بیا الله پاک معاف کوي چا ته چې وغواړي، بیا د الله پاک مرضي ده چې دی هغه که هر قسمه ګناه وي بلکې دا کفر او شرک هم کېدی شي، ځکه د مشیت ته الله پاک څه شي ته چې دی هغه شی منع کوي نه، الله پاک مشیت چې دی جاري دی، بس دا د الله پاک مرضي ده. فیغفر لمن یشاء، الله پاک خو به حساب کتاب د هر شی کوي، نو فیغفر لمن یشاء بس چا ته چې غواړي جو معاف به یې کړي وبه یې بخي، ویعذب من یشاء او چا ته چې غواړي جو عذاب به ورکړي. والله علی کل شیء قدیر، او الله پاک په هر شي باندې سره قدرت لرونکی ذات دی. وإن كنتم على سفر، او که چېرې تاسو په سفر کې یئ، ولم تجدوا او تاسو نه مومئ کاتبا لیکونکی، فرحان مقبوضه
بس رهن دي کې خودی شي قبض شده. فإن أمنا بس کچری اعتماد وکو بعضکم بعض استاسنا بعضا فبعض باندې فلیؤدي الذي پس ادا دي کې هغه کس اؤتمنا چا چې اعتماد کړلی شوی دی امانته خپل امانت وليتق الله او وديريږي د الله نه ربه چې رب د ده دی ولا تکتم الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره ومن یکتمها او چا چې پټه کړه ګواهي فإنه آثم قلبه پس ګناهګار دی زړه د ده والله او الله پاک بما تعملون څه چې تاسو کوئ علیم هغې پوهه دی لله د الله دپاره دي ما فی السماوات څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او څه چې په ځمکو کې دي وان تبدو او که چېرې تاسو ظاهر کوئ ما فی انفسکم څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټ کوئ هغې لره یحاسبکم به الله حساب به کوي الله پاک ستاسو سره د هغې فیغفرو بس معاف کوي لمن یشاء چا ته چې وغواړي ویعذبو او عذاب به ورکوي من یشاء چا ته چې وغواړي والله والله پاک على كل شيء هر شي باندې قدیر قدرت لرونکی ذات دی.